د بلخ بادشاہ دی او په یو شاهي تخت باندې ناست دی کې یو کس راغلی ورته وایي حضرت یو مسافر راغلی دی بنگله کې ګرځي را ګرځي شاهي دربار کې ګرځي را ګرځي د وی راوي غواړي ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي څه کوي هغه ورته وایي دا سرای مې کتله دا سرای مې کتله دی ورته وایي دا سرای نه ده دا شاهي محل دی زه په شاهي تخت ناست دا شاهي محل دی هغه ورته وایي نه دا سرای ده سرای دا مې لږه کتله وی نه دا شاهي محل دی دی ورته وایي دا شاهي محل دی وی آو وی دې کې ستا نه مخکې څوک وی زما پلار وی د هغه نه مخکې پکې څوک وی د هغه پلار وی د هغه نه مخکې څوک وی د هغه پلار زما نیکه او بیا مې د نیکه پلار نوی ابراهیم ابن ادهم سره یو مسافر خانه وی دی ته چې یو ورځ پکې د یو مسافر شپه یو بل ورځ پکې د بل مسافر شپه د پرون دی پکې د پلار شپه و نن دی پکې ستا شپه ده سبا به پکې ته نه او د بچو به شپې دا مسافر خانی دی د دنیا کو دا مسافر خانی دی او دا سرای دی سرای مسافر راځي شپه پکې تیری او روان دی نبی علیہ السلام را تلومبے خبر دو کچی کن فی الدنیا کأنک غریب دویم خبر او عابر سبیلی یا پا دنیا کی دسی جون تیرا ولکا دلاری تلون کی پلار چی سڑے روانی تاسو تموی چی پلار سڑے زیدی او بس کی کنا آو ڈوڈیم خوری او بمس کی دمم کئی خوبم کئی ندا ارسب کئی خوڑنک لکی پلار روان چی اغلنک لکی دنیا کې خورا اسکاو اغن د خوړه پکې مکلک و چې اخرت تر نیر نشي دنیا کې ډه مکلک دنیا کې وړه نکلک اچانک پا الموت یأتی بغتتن مرگ بډیر اچانک راشي ډیر ناڅاپه راشي پوری با پوری پاتی او را پوری برا پوری پاتی ډیر د افسوس په حالت کې بازي مرګ راشي سړی نه اڅ نیمګړی پاتې شي د سړی ارمانونه نیمګړي پاتې شي نیمګړي ارمانونه دا دنیا د نیمګړو ارمانونه دا هر څه به نیمګړي کېږي د دنیا په یو شي به مړه نه مطمئن چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړله مشهوره صلح ده شرایط په هغې کې توی شو چې د مسلمانانو نه څوک کافرانو له راشي نو دی به واپس کیږي د کافرانو نه چې نه د کافرانو نه چې څوک مسلمانانو لراشي نه دی به واپس کیږي دا به مونږ لرا کوي دا شرط پکې توی شو او چې د دینه اپل راشي دی به نه واپس کیږي صحیح خو چې کم کس د کافرانو نه راغی هغه به مونږ ته واپس کوي دا په شرایطو کې نبی علیه السلام وی ټیک چې څنګه صلح وشوله دې کې یو کس ایمان ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نوم دی اگر ایمان روڑو راگے چی د دوارو جہاد سردار خواتا کیناس نبی علیہ السلام ورته وی ما خو صلح کری صلح کی شرط دو چی د کافرانو نسوک مسلمانانو لراغے مسلمان سدے با واپس کی گی مسلمانان بیزان سر نہیں سارے تو واپس اگوی دا اللہ حبیب زخونس ما ایمان راوڑے رے ما خو قوم نپرینی زچر تلاڑ شو نبی علیہ السلام ورته زدیم نپریدم ما شرائط لیکنی دی ز جنگ نه ګرموم زه تا نشم ایسارولی دوی د الله حبیبه هلته مې قوم نه پرېږدي دلته ته اجازه نه زه دې نشم پرېښودلی واپس اقا صحابي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام واپس ولی دلته خو قوم ته تلی نشو ځکه ایمان یې راوړی قوم خو پرېښوده نه د یو دریاب په غاړه باندې دیره شوې زه دلته به کښېنم دا الله پاسره ناستې قوم هم نه پرېږدي او د دواړو جهانو سردار لم نشي تللی نبی علیه السلام هم نه پرېږدي زه یو دریاب په غاړه باندې کېږي چې چا به ایمان راوړو جو راتلل به ده سره به دیره کېدل ځکه نبی علیه السلام خو نه پرېښودل صلح کې شرط ده یو شرط ده نو دله به نور چې به ایمان راوړو جو راتلل به ده سره به کېناستل نو ده سره ډېر شي کسان جمع شو لویه قافله جوړه شوه د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دوی به پې حملې کولې نو دې کفارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړل
وی به دا ډله ځان ته وغواړه دی بوزه مونږ ته نه نیولی په شرایطو کې ځان له وغواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي خط ورته لیکي چې راځه زما خواله بس ما سره باقی ورځې تیرې کړه د دواړو جهادو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله د باقی ورځې ما سره تیرې کړه هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیہ السلام ته پته نه وه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډیر بیمار شو سمندر هواګانې چلیدلې سمندر هواګانو والو ډیر سخت بیمار دومره طاقت پکې نو چې د ځای نه راپاسي او دې کې ولا د دواړو جهاد د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقی وخت ما سره تیر که بس ما ته اجازت میلو شو راځه دا باقی وخت ما سره تیر که ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهادو سردار خط را ورسېدو نو ډیر بیمار دی پاسېدلی نشي نو د دواړو جهادو سردار خط یې راواغست خط یې راغستی دی او داسې خط پړاوی چې نبی علیہ السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه ما ته واپس لیږلی وی خدا شرایطو کې زه اوس واپس راځه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا خط پڑاوی خط د لاسو نه ارتو شو خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دنیا نه